فلم د هغه ځای شروع کیږي کوم ځای کې چې زموږ پیلۍ سا ختمه وه، چېرته کې چې موږ د هغه کلب ماشومان ګورو چې دغه کس بیلوي او خپلو کې سره دا واده کوي که چېرته 20 کاله پس پینیوایل واپس راغو نو موږ به له هغې مقابله کوو او دغه پیری به ژوندی نه پرېږدي او مړ کوي بیا موږ ته 20 کاله پس وخت ښایي او مکه ځای ښیي یعنې ډیري ټاون او هلته کې یو فیسټیول روان وي. په دغه فیسټیول کې موږ 2 هلکان ګورو چې نور 2 هلکانې تنګوي او جنګ ورسره کوي او کوم 2 هلکان چې دغه فیسټیول ختمېدلو نه پس تا کور ته ځي نو دا نور دې پسې کېږي او هغې سره جنګ کوي او په لاره کې د څلورم واړه به جنګ کېږي او دا نور 2 هلکان ډېر زیات زخمي کوي او په دې کې یو هلک د پل نه لاندې په اوبو کې رالاړه کي او د دې ملګری چې کوم ډېر زیات زخمي وي هغه لاندې پل ته راکوزېږي او خپل ملګری ګوري. د سیند بل خواته دا خپل ملګری ګوري چې یو بلا د لاس کې نیولی وي او لږ ساعت پس دغه بلا خپل غټ غټ غاښونه بهر ته راوکاږي او دې په دوست باندې حمله وکړي او د هلته کې وخوري او دغه خبره ثابته شي چې 20 کاله پس پینیوایس اوس واپس راغو او د خلکو مړ کولو سلسله یو ځل بیا شروع شي. بل خواته موږ ته مایک ښایي چې 20 کاله پس هغه هم اوس ډېر زیات غټ شوی وي او کله چې د هغه هلک د مرګ خبره واوري نو هم دې سیند ته راشي او دا د پل په یو پیلر باندې په وینه باندې ګوري چې کم هوم او کله چې دا ویني نو هغه پوه شي چې پینیوایس یو ځل بیا په وجود کې راغو. مایک خپلې لایبرري ته راځي او د هغه خپلو ملګرو د دې کانټیکټ نمبر او د کور پته رامعلوموي او صرف مایک هو چې په دغه ښار کې اوسېدو خو د دې نور ملګري په مختلف ښارونو کې به اوسېدو او کله چې دوی د کانټیکټ نمبر یې را پیدا کړي نو دا یو کس سره رابطه وکړي. مایک ټولو نه پهله خپل ملګري بل ته ټلیفون کوي خو په شروع کې هغه ونه پیژني او مایک ورته بیا خپل ځان ورښیي او دا ورته وایي چې یو ځای کې ما سره میلاو شه او هغې نه پس مایک بین ته ټلیفون کوي چې هغه اوس ډېر زیات مالدار سړی وي او په شروع کې هغه هم مایک ونه پیژني او بیا مایک خپلې هغه جنۍ ملګري ته هم ټلیفون وکړي چې هغې اوس یو مالدار سړي سره واده کړی او په اخره کې مایک خپل یو ملګري ته ټلیفون وکړي خو کله چې هغې د دې ټلیفون واوري هغه دومره ډسټرب شي چې هغه په ټپ کې خپل ځان ته نفس کټ کړي او ځان مړ کړي او دې کس چې کوم ځان مړ کړو نو هغې نوم یې سټینلي او بیا موږ دا ټول ملګري وګورو چې دغه ښار ډیري ټاون ته راشي او دوی ټول یو رسټورانټ ته راشي او دوی بیا خپل د بچپن کیسې یو بل ته هم کوي. مایک بیا دوی ته وایي چې ما آخر تاسو کوم مقصد ته دلته راوستي یئ او ورته وایي چې آخر کار 20 کاله پس پینیوایس یو ځل بیا راژوندی شو او دوی له خلکو قتلونه هم شروع کړي دي او ورته وایي چې موږ 20 کاله پهله دغه قسم خوړلی و که پینیوایس یو ځل بیا راژوندی شو نو موږ ټول به یو ځای کېږو له هغې مقابله به کوو او هغه به مړ کوو خو کله چې دغه ټول ملګري دا خبره واوري هغه ډېر زیات ویریږي ولې چې چا هم نه غوښتو چې یو ځل بیا دوی له پینیوایس مقابله وکړي او بیا دوی له خپلې جیبونو نه نومونه روکاږي او دوی یو ځای کوي او دې نومونه یو ترجمه جوړیږي ګیس سټینلي کوډ ناټ کټ او دغه میسج چې کله دوی واوري ډېر زیات ویریږي چې زموږ کوم ملګري ځان مړ کړی و هغه خودکشي نه بلکې چا مړ کړی و او رسټورانټ نه چې کله بهر ته راوځي نو دا جنۍ هغې ته ټلیفون وکړي خو دې ته پته ولګي چې هغه اوس مړ دی او هغې په خپل ځان مړ کړو خو کله چې دوی دا خبره واوري هغې نور هم ویریږي او یو هلته نه وتښتېږي خو په اخره کې مایک یو ملګری ځان سره راضي کړي. مایک بل ځان سره هغه ځای ته ویوړي کوم ځای کې چې به دا اوسېدو او کور ته یې راولي او په اوبو کې ورته ډرګس واچوي کوم نه پس چې دې ته عجیبه غوندګي خیالات راځي او دې یو ډبې ښیي او ورته وایي چې موږ هغه بلا په دې کې بندولی شو او ورته وایي چې 1800 کې یو امریکنۍ و هغې دا جادو کړې وه او هغې دا بلا په دغه ډبې کې بنده کړې وه او دا هغه قبیلې سره اوس میلاو شو او دغه ډبې هم ترې راپټ کړو ځان سره یې راوړو چې پینیوایس بند کړي او په دې کې قید کړي بل دغه ټوله کیسه په خپلو خیالاتو کې وګوري ځکه خو چې هغه په دغه خبرو باندې اعتبار وکړي. بل خواته په رسټورانټ کې دغه جنۍ خپل ملګري بین ته وایي چې ما همیشه په خپلو سوچونو کې خپل ملګري مړه کتلي دي او تو چې ما دا هم پهله نه کتلی و چې زموږ هغه ملګری به خودکشي کوي او ځان به مړ کوي او دې اوس ویریږي دا فکر کوي که موږ هغه بلا مړه نه کړو نو هغه به راشي او زموږ به ټول ملګري ختم کړي څنګه چې دې جنۍ په خپلو خوبونو کې کتلي دي او په اخره کې دې راشي او مایک سره ملګري شي او بیا هلته کې مایک او بل هم دې سره راشي او دا ټول ملګري راوځي شي او پینیوایس ختمولو پلان جوړ کړي. مایک دې ته وایي چې پینیوایس مړ کولو لپاره به دې یو جادو وایي او دغه جادو دوران کې به دې سره چې کوم نږدې شیانې پراته وي هغه ټول به دې روړي چې دا یې وسوځوي او پینیوایس ختم کړي او دا هر څه به دې یو جادو په دوران کې کوي او بیا دغه شان د ټول ملګري یو بل نه جدا شي او د خوا کې نږدې شی نه روړي
ټول نه پیله دا جنۍ هغه کور ته راځي کله چې به دا په بچپن کې خپل پلار سره به اوسېده. دا هلته کې یو بوډۍ ښځې سره میلاو وشي چې اوس دغه کور کې هغه اوسېږي. دغه جنۍ هلته کې په دیوال کې یو کاغذ روکاږي او کله چې دغه کور نه روځي نو هغه بوډۍ ښځې نه یوه بلا جوړه شي او دې پسې شي او په صحیح وخت باندې دا جنۍ هغه پرچه هلته نه والي او لاړه شي. بل بیا یو سړک ته راځي او دا هلته کې یو ګټر ګوري کوم ځای کې چې بچپن کې د دې ورور یې دلته نه تختولی و. بل دغه ګټر ته راځي او په تیزه تیزه چاړي او ورته وایي چې په بچپن کې آخر ولې ته راغې او زما ورور دې پټ کو او نور ماشومان دې پرېغوستو او په بدل کې د دغه ګټر نه پیني وایس یو آواز راځي او ته وایي چې ما له بل پکار و خو ما له بل میلاو نه شو او ما په بدله کې له هغې ورور چت کو. خو بیا بل ته په هغه ګټر کې خپل ورکوټی ورور ښکارېږي او له هغې په لاس کې مکه کښتۍ وه کومه چې دې ورته په بچپن کې جوړه کړې وه او په دغه ګټر کې لاس ورته نه کي او خپل ورور د روکاږلو کوشش کوي. خو پیني وایس د ډېرو لاسونو په مدد باندې بل له لاس نه راکاږي او لاندې راولي خو لاس یې آزاد کړي او د دې په لاس کې مکه کښتۍ راشي کومه چې دې ورور ته ورکړې وه. خو دلته کې په خپل میشن کې کامیاب شو. ریچی ته هم د بچپن هغه سکه میلاوه شي او د نورو ملګرو ته هم د بچپن مختلف شیونه را پیدا شي او بیا دې یو شپه راغونډېږي او هغه کور ته راځي کوم ځای کې چې یو کوی و او څنګه چې دغه کور ته داخل شي پیني وایس راځي او په دې باندې حمله کوي. پیني وایس راځي او له بن په خېټه باندې په چاقو باندې حمله کوي او ورته لیکي او بیا د دې په مخامخ باندې د ملګري سټینلي د هغې سر رامیلاوي شي او د دې له مخ نه د جولا په شانتې خپې بهر ته روځي او دغه د جولا والا سر په ریچي باندې حمله کوي. خو هلته کې بل او بیني راځي او دا رابچ کوي. دغه ټول خلک د هغه کور کوی ته راځي او دې ته هلته کې یو خفیه لاره میلاویږي کوم ځای کې چې یو غټ ژور کوی وي او کوی کې دوی لاندې راکوزیږي او دوی هغه ځای ته راځي کوم ځای کې چې پیني وایس په دنیا کې راغلی و. دوی هلته کې راځي او یو سټرکچر جوړ شوی وي او په سټرکچر په منځ کې ودرېږي او په منځ کې هغه صندوق ایږدي. مایک په دغه صندوق کې پټرول واچوي او اور ولګوي. دا ټول ملګري د خپل بچپن شیان راخلي او په دې کې واچوي او بیا خپل یو بل لاسونه ونیسي او هغه جادو او منتر شروع کړي او دوی بار بار یوه خبره کوي turn lights into dark او جادو شروع کېدنو نه پس ته بار نه درې لایټر لاندې راکوزیږي. اصل کې په دغه درې لایټرونو کې د پیني وایس ساه وي او په مڅه دا درې لایټرونه لاندې په صندوق کې راشي او مایک پې زر سر بند کړي او بیا هغې نه سور رنګ یو غټه بوکاڼۍ بهر ته روځي او دغه بوکاڼۍ ډېره زیاته وپړسېږي او ډز وکړي او بیا هغې نه پیني وایس بهر ته روځي او پیني وایس چې څنګه روځي دوی ته وایي چې مایک تاسو ته دغه جادو منتر صحیح ونه ویلو او پیني وایس دوی ته وایي چې دغه جادو چې چا مکمل کا هغه په آخره کې مړه کېږي او دغه خبره مایک خپل ملګرو ته نه واویلې او کله چې دا خبره اوري هغه ډېر زیات ویرېږي او په مایک باندې غوسه وکړي او لږ ساعت پس پیني وایس نه یو غټ جولا جوړ شي او هغه په دغه خلکو باندې اټیک وکړي او دا ټول ملګري یو ځای کوي او دوی ته خپلو خیالاتو کې ښیي او په خیالاتو کې دوی د هغه شي نه یاري کوم چې دوی په حقیقت کې یېرېدو. پیني وایس ریچی په هوا کې والوځي او هغې ته یو لایټ ښیي خو په دغه ملګرو کې ایډي همت کوي او هلته نه یې سوري اوچتوي او په پیني وایس باندې لړه کوي او هغه ډاډک راځي او د دې په خوله کې راننوځي. دې سره پیني وایس زخمي شي او لاندې لړه شي خو کله چې دا پیني وایس په دړ کې وګوري نو ایډي دا فکر کوي چې ما هغه اوس مړ کو خو شاته نه پیني وایس راشي او له جولا خپه په دې په خېټه کې ومنډي او دا مړ کړي او نور ملګري اوس پوه شي چې دې مرګ دوی ته مخامخ ولاړ دی او اوس به دوی نه بچ کېږي. خو مایک اوس دې ته ووایي چې پیني وایس اوس د خپلې زندګۍ په خطرناک موړ کې راغلی او ته وایي چې په دغه حالت کې موږ اوس دا نشو مړ کولی او موږ به دا په ورکوټي سایز کې راولو او بیا مړ کوو او دا ټول ملګري یو ځل بیا راوځای کېږي او پیني وایس نه یېرېږي او د دې ډېر زیاته بېعزتي کوي او دې ټول ډېر زیاته بېعزتي وکړي چې هغه ډېر زیات ورکوټی شي او څنګه چې دا په خپل سایز کې راشي نو مایک دې نه خپل لاس راوکاږي او دا ټول ملګري یو ځای شي او د دې لاس ته زور ورکړي او دغه شانتې پیني وایس الله کې مړ شي او هغې نه پس دې خپل ملګري ایډي ته راځي کوم چې پیني وایس مړ کړی و او دوی وګوري چې هغه هم اوس مړ شوی وي. په کومه چې ریچي او نور ملګري ډېر زیات خفه شي او بیا دې ټول ملګري خپل بچپن ډېر زیات یادوي او هغې نه پس دې ټولو ملګرو ته دې ملګري کوم چې خودکشي کړې وي هغې ورته یو لیټر پرېغوستی وي کوم چې هغې د مرګ نه پهله لیکلی وي او ته وایي چې کله ما مایک ټلیفون وکړم نو ډېر زیات ویارېدم او ته وایي چې ما لا پته وه چې زه به کله هم د پیني وایس مقابله ونه کړم او ته وایي چې ما خپل ملګرو مدد نشو کولی او الټه به مې مصیبت کې اچولی وې او ځکه خو ما خپل ځان مړ کړو او خودکشي مې وکړه او دغه شانې دا فلم دلته کې ختم شي.